صبر وکړه. بوډۍ مور ورته دروازې کې ولاړه ده چې جنازې راوته د سترګو نه اوښکې روانې دي. زما زوی چېرته وړي؟ صبر وکړه، دې ته لږ کښېنه، قبر ته یې کوزه. رسول سلم وایي چې کله مړی وشي اسرعو بالجنازه، دا جنازه زر زر وړئ. سبحان الله چې قبر له ویسي، یعنی دې خاورو اچولو کې نه بیلچې ته ضرورت شتي نه کشۍ ته ضرورت شتي. په دې موټو کې په دې چونګونو سره دا قبر دله په یو څو منټه کې ډکوي. ناشنا خبره چې ما ته اوس ته کومه کوله هغه دا ده، دا دنیا دومره زر ختمیږي، دومره زر ختمیږي چې ته څنګه مړ شوې که نه، دا نوم د ته هم څوک نه وي. دې ته چې ته سوچ کړی مړ شو، مړی کوم ځای کې دی جي؟ مړی مه وایه، پلانې صیب وایه، صیب مې به لرکوم. مړی کوم ځای کې دی؟ هغه مړی به څه ټایم راوباسي؟ داسې مه وایه محترم سړی و، مشر سړی و، سپین ږیری و، اخوا شه مړی راوباسه. دا مړی قبر ته کوز کړې که دا مړی د دغه ځای نه راواله، مړی د دې ځای نه که مړی دې ځای نوم خو ته وایه که نه و یار څه دې تلي دي نوم تیملا. ته لا په دې سوچ کې چې ښځه به وي او بچي به وي او جیداد به وي، دا هر څه ختمي. دا نوم د ته هم څوک نه پرېږدي، ستا دا نوم نه دی، دا هم تا ته څوک نه پرېږدي. نو یوه شپه دغه ده چې په تا باندې مرګ راشي او بیا روان شي د مړو طرف ته. سبحان الله، زنکدن په وخت کې دوه قسمه خلک الله یې تذکیره کړې په قرآن کې. اولنی قسم الله سبحانه وتعالی څه وایي؟ ان الذين قالوا ربنا الله، یقینا هغه کسان چې دا خبره کړې ده چې رب زموږ الله دی، ثم استقاموا علیه، او به ژوند په هغې باندې تېر کړی. تتنزل علیهم الملائکه، الله وایي ملائک راکوزي کوم ټیم کې چې دنه ساخ. تتنزل علیهم الملائکه، وی ورته څه دي د غوږ کوله وکوي. ألا تخافوا ولا تحزنوا، مه یېرېږئ په هغه څه باندې څه چې را روان دي، او مه خفه کېږئ په هغه څه باندې څه چې دنه پاتې شو. ولې؟ وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، او ملائکو ته وایي موږ تاله د هغه جنت زیری درکوو د څه چې الله لوز کړه. خفه کېږه مه. د شاته چې ستا د بچي دی الله به دوی حفاظت کوي، د ستا د ښځه چې الله حفاظت کوي، ځکه چې کله مور پلار نیکه یې الله وله بچي نه ضایع کوي.